هغه ته لباس التقوا ویل کی قران پاک آیات یا بنی آدم اے اولاد دی آدم علیہ السلام قد انزلنا یقینی پیدا کر دے مونږه علیکم تاسو لپاره لباسن جاما یواری چې پټي سوعاتکم تاسورتنا لباس سره انسان پټيږي نو ځکه قران پاک فرمایي چې دا تاسو لپاره پټي وریشا لباس تاسو خایس دے لباس تاسو خایس دے دې سره تاسو مزین او دارنګي خستخ کاری لیکن یو لباس دا بللی ولباس التقوا یاد ساتي ولباس التقوا جامع دی تقوا والا ذالک خیر دا ډیر غوړلا تقوا والا لباس دا ډیر زیات بهتر دی او دارنګي غوړه دی دا کم یو لباس دی چې هغه ته قران پاک غوړه جامه ویلي ظاهري طور سره خټول جامې دي بیاغي مختلف رنگونه دي مختلف ډیزاینونه دي او د هر ملک د هر علاقې خپل خپل لباس دی یو انسان سانداز سره جامه اچي باغی باندې پابندی نشته لري هغه ملک لحاظ سره علاقې لحاظ سره د لباس اچول شي لیکن چاہیے کہ انسان پکې پټوي دارنګ انسان پکې مزین او دارنګ خستا داخکاری غالبا امام مالک رحمت الله علیه روزانه یو جوړه نوی نوی دا باچوله که انسان الله تعالی دومره پاور ورکړي دومره طاقت ورکړي چې دې روزانه یو جامه نوی اچي نو هم پای کې ګناه وغیرہ دانشتري نو چاته تاسو کو چې دا سوجدا دا غني اسراف نه دی چې تاسو روزانه نوی جامه چوي ناغه فرمایي چې مخکنی جامه هغه صدقه ورکمغه دا ما ته گیف او دارنګي توفه راشي لہذا دا انسان د روح خوشالون لپاره او نمبر 2 دا معاشره کې غریبانو فیدی لپاره زدا لباس دا استعمال کما یو غړنه دی بل توفی دا ز قبول کما بار انسانان دا سړي چې هغه ماته دومره وافر انداز سره لباس وراړي چې 300 شپېته جوړې دا په یو ځل باندې او کال کې دومره رزلی نو روزانه یو جامه دا ز استعمالو ما لیکن دیغه استعمال صرف اق یو رزوی او بیاغه غریبانان ته ورکما بیاغوم کار کیږي دیغه نه د بل مسلمان هدیه دا هم قبول شي نو د دې وجنه کې یو انسان الله تعالی دا استعداد ورکړي دا چې انداز سره قیمتي لباس دی هم اچول شي او چاہیے چې د انسان لپاره غرور او دارنګي فخر پای کې نه اختیاري پای کې لویواله دا نه اختیاري نو دا چې لباس د لپاره صحیح دی لیکن که یو جامه داسې وي چې انسان دا پای کې غرور راځي تکبر راځي خپل ځان ورته غټ ښکاري نو دغه جامه د لپاره نهایت هی خطرناک را یا هغه جامه چې کې مکمل انداز سره انسان پټیږي نه یا د پړکې وغیرہ پکې پټ وي تکبر انداز سره استعمالي نو دا د لپاره صحیح او دارنګي درست نه ده نو قران پاک لباس سره ظاهري لباس سره یو بل لباس چې هغه خاص طور سره د هغه ذکر کوي هغه ته د تقوا ول لباس ویل کیږي قران پاک وایي چې دا تاسو لیر نشي ولباس التقوا جامه د تقوا والا علماء کرام فرمایي مفسرین کرام چې دین امراد هغه جامه ده چې هغه د ایمان والا جامه ده تقوا والا جامه کومه ده د ایمان والا جامه چې انسان دانه چې ظاهري جامه خو اچي لیکن د ایمان نه یا دارنګې دې ګناهونو نه بچ نه پاتې کیږي چې دې ظاهري لباس سره د خوف الهي یعنی دی الله تعالی یرا د پزړه کې وی داوم یو جامه را د ایمان سره مزین وی د ایمان لباس ته اچولې وی دارنګې دې ګناهونو نه او دارنګې د معصیت نه نافرمانی نه ځان ساتي نو دا هم یو جامه را ظاهري جامې سره داوم جامه را لہذا مسلمان لپاره زیاده تر دریوم خیال پکار دی چې قرآن پاک د دې لباس جدا انداز سره ذکر وکړو او د دې متعلق قرآن پاک فرمایل ذالک خیر زاد غرا تقوا ول لباس ذهن کې کېدای دې ته ویل کېږي چې انسان د ګناهونو نه
د نافرمانی نه ځان ساتي، د معصیت نه ځان ساتي او ایمانی لباس وي یعنی هر وخت کې د ایمان او دارنګي تقوا وي یعنی د الله تعالی نه یریږي، نو دا هم یو جامه ده. څنګه چې ظاهري جامه ده انسان اچي د ګرمۍ نه بچ کیږي، دا شان لا د ایمان والا لباس، تقوا والا لباس د ګناهونو نه چې دی لري وي د هغې نه ځان ساتي. دا لباس قیامت برځي جهنم د اور نه، دارنګې د قیامت د ګرمۍ نه دله بچ کوي. څنګه چې لباس سره انسان پټیږي، دارنګې د تقوا والا لباس سره انسان د آخرت د عذابونو نه محفوظ اور بچ پاتې کیږي. دا لباس هم انسان لپاره ضروري دی. نن عام طور سره عام انسانان دا لباس خو ظاهري استعمالوي، لیکن چې کوم د تقوا والا لباس دی نو دې نه انسانان ځان نه بچ کیږي. دارو لپاره داسې کسان نه ملاوي، نو دې کې د هغه لباس خاص طور سره هغې ته لباس التقوا وي چې هغه جرایم دي، هغه نافرمانی ده، هغه معصیت دی، هغه د الله تعالی یعنی نافرمانی اختیارول دي، د هغې نه ځان بچ کول دا هم یو عظیم الشان جامه ده او دې ته بهترین جامه غوره جامه وي. نو یو جامه ظاهري ده چې دا مسلمان استعمالوي، لیکن یو جامه هغه کومه ده چې هغه لباس التقوا دی، یعنی د ایمان او خوف الهی والا جامه دا استعمالوي. نو هر انسان سوچو کی فکر وکي چې آیا زه څومره د نافرمانو نه څومره د معصیت نه ځان بچ کوم. ظاهري لباس خو هر انسان ډیر زیات مزیدار اچي، ډیر ښکلی لباس دا اچي، ښه خبره ده، لیکن دې سره سره چې کومې جامې طرف ته قرآن پاک ترغیب ورکوي نو هغه څه شی دی د ګناهونو نه بچاو او هغې ته تقوا والا لباس وي. ولباس التقوا ذلک خیر، جامه د تقوا والا دا غوره جامه ده، غوره جامه ده. بهرحال د قرآن پاک آیتونه خلاصه دا ملاو شله چې جامه انسان لپاره یو عظیم الشان نعمت دی چې دا دی استعمالوي، لیکن دی با دی سره سره چې د جامې کوم مقاصد دي چې هغه د لپاره حسن و جمال دی، دارنګې هغې سره د پټېدل دي، هغه انداز سره دی جامه اچوي او دی سره سره د آلات لباس چې هغه د تقوا والا دی، هغې نه دی ځان بچ کوي، نافرمانو نه دی ځان بچ کوي، دی ته د تقوا والا لباس هغه ویلې کېږي. لکه یو صحابي دی هغه ځنګل کې روان دی، ځنګل کې او دی کې یو سړی دی هغه بیزي سړی، بیزي سړی دغه کار دی. نو بیزي سړول ښه کار دی، خو بانسری ول دا ښه کار نه دی، شپیلې ول دا ښه کار نه دی، موز پرې ښودل دا ښه کار نه دی. بعض سړی داسې چې د اخبونه واخله سره پورې پوتو کې دین ختیږه، اخبونه واخله سره پورې وي، دا څه دی وي ما ته ګناه نشته دی بیزي سرومه، نو لهذا د اخبونه واخله سره پورې د میک اپ په پوتو سره شي ویغه، بس هغې سره دا کار دی. نو داسې انسان چې کوم دی داسې ښایست نه دی. یو سړی مقدم دی دا ده چې دی خوشحالو کې لیتي پیتي ویغه، بیخي د ساتي ښه کار دی، لیکن دا نه چې پای کې بالکل لیتي پیتي ویغه، بلکې دی هغه حیوانات ساتي، د هغې خدمت اختیاروي او مخلوق خدا ته په خپله هم هغه پی استعمالوي، نور ته ورکوي، لیکن چې دنه موز نه پاتې کېږي، دنه عبادت نه پاتې کېږي، دنه تلاوت نه پاتې کېږي، نو دا یو ښه کار دی. راکس بیزي ساتي اور عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ځنګل کې دی روزي، نو هغه ته ووایي چې موږ له پی راکړه موږ لپاره. هغې زه دا بیزي ساتم، لیکن دا بیزي زما نه دي، زه صرف یو نوکر یم او دا بیزي ساتم. نو که چېرته دا زما دی نو پی به تاسو ته وافره میلاو شي. نو هغه امتحان دی هغه اخلي، مزید هغه د امتحان یې واخیسته، وی دا چلو کا چې یو بیزه مونږ ته راکړه، مونږ به تاله پیسې راکړو، ستا به هم کار وشي زمونږ به هم کار وشي. او که تاله چېرته مالک تپوس وکړو نو ورته وایه چې دا بیزه شیشي وخوړله، ځنګل کې داسې واقعات دا راځي، دا شیشي وخوړله. نو کله چې هغه دا جمله واورېدله نو هغه څه ووایي، قیمتي خبره یې کړ ده، قیمتي خبره زړه باندې پکې دا ولیکه، یو قیمتي خبره شپنکي کړ ده، لیکن کتابونو کې لیک ده او نن که مسلمان په خپل زړه باندې ولیکي یو قیمتي خبره ده. هغه څه ووایي، فعین الله،
الله چرته کدا به تعالی راکما نو واقعي معنا مالک ته وس نشي کولې لیکن د مالکانو مالک چې هغه الله دی هغه چرته لاړه خو ګوري زدا دروغ دانشم ویلې فاین الله هغه صحابي دی هغه امتحان اغستو دا کار نه اختیار او بلکې دی هغه امتحان اغستو هغه چې واقعي په مقدس مکی باندې داس قسم لا کسان موجود وي نو واقعي یعنی دا مخلوق دا باندې خرابيږي دی الله تعالی خوف او دی الله تعالی یرا نن عام انسانان چې کوم بګاړ دي څوک سکی هر انسان چې کوم کار کوي خو دی الله یره نشته دی دی الله خوف نشته دی نو چې دی الله خوف نه دی الله یره نه انسان چې کوم دی بیا د ازادي دا دی مال سو ګوري نو دی ملاوت هم کوي او پيو کې چې کوم دی او به هم اچي دارنګي بل شي کې ملاوت هم کوي د بوجاینا دانی هم کوي او چې صدر راځي بیا دی کوي ولې دی الله تعالی خوف او دی الله تعالی یره نشته دی نو که ظاهری طور سره د اعلی جامعات الله یا ډیره قیمتي لباس دی لیکن چې پکې نه زړه خراب دی پکې نه زړه خاله او هغه کې چې کوم دی جرایم دی ګناهونه دی نافرمانی ده نو دغه لباس ظاهری طور سره خو دی لباس اچولې لیکن دی داسې دی چې بغیر د جامې نه دی نو دی آیات کې باس ته او هغه لباس ته او کم خلق پدې کې پاس ته هغه کم خلق دی چې هغه د الله نه یریږي ظاهری جامې سره غټه جامه دارا چې انسان د ګناهونو نه نافرمانی نه دی بچ پاتې شي نن سبا څومره انسانان دي چې چار برابر دي خوراک وافره کوي ګرځېدی شي صحت برابر دی غوږونه بالکل برابر دي لیکن موږ نه کوي موږ لپاره یعنی خپل مرزي سره پاسيغه دارنګي تلاوت چې کوم دی نه کوي شرعي پرده نه کوي دارنګي نور د جرایمونو د ګناهونو نه ځان نه ساتي نو ظاهري خود خوشحالي کې چې موږ یو جامه واچوله او بیا خاص طور سره بعد جامې داسې دي چې د زنانو خو باس مکوا زنانو ته خپل جامې نشي شمارلی په پیټو کې هم نه راځي یعنی یو زنانې دومره جامې دي چې د هغې باس مکوا زنانو ته هم دا پته نه لګي چې دا جامه 32 نمبر ده که دا 50 نمبر ده دا پته ورته نه لګي دا هم ګناه دی دومره جامې ساتل زنانه چې یو جامه هم استعمال کړي دو هم هغه امام شان لکار کوي خو چې یو ځل استعمال کړه یا چا وکتله بس هغه جامه چې کوم دی هغه بیا نه استعمالي خو خیراطي هم نه ورکوي مخکنی چې کوم دی دا جمع کړي لاندې باندې ته ورته ګوري نو حیران بشي لیکن هغه مخکنی جامې خیراطي ورکولې بیا به خوا لیکن دا ځان لپاره یو عذاب چې کوم دی دا جمع کوي نو انسان لپاره پکار دادي چې جامه استعمالي لیکن د حدود مطابق دندي او بیا د ناوي جامې دی خو باس مکو د کومې جامې یعنی کمی دغه کې چې زنانه ودی دي بعضینو کې دا رواج دی چې هغه ته کم چې د واده جامه چي هغه پورا په کمرې کې نه راځي خاطوم راغټوي هغه پاسې دی هغه نشي هغه وخت له سره یو رواج دی یو شیطانی لباس ته په زرګاو منوي دا د دې قیمت 14,000 دی او د دې قیمت 60,000 نه کټه او نه برا 60,000 هغه سره هغه ناوي چې کله وادي دي هغه وخت ورته دا یو عذاب ورته واچي بیا چې کوم دی هغه څوک جدول نشي ولا پورا کمرې کې هغه نه راځي هغه لا پورا ټرک لګي چې هغه اوچتای وسره نو دا چې جامه چې کوم دی باز زنانا هغه ته چې دی عذاب والا جامه ورته چې عذاب والا جامه بس هغه وخت استعمال کی او بیا چې کوم دی هغه څوک جدول شي نو هغه به استعمالي څنګه نو دا چې جامه هم ما چې ستا سر نه واخلا اخفو پورې تزان پسې راکاږي لار چې کوم دی بیا علاقه کې د صفای ولا ضرورت نشته دی بعض خلک پرتو چې کوم دی دومره وګدوي یعنی علاقه کې خلک بیغمه دي جارو ضرورت بیا نشته لري کور کې د صفای ضرورت نشته لري دا پنسه چې کوم دی ځان پسې بمه خراکایي نو کور کې پونچې نه جارو نه بیا تخلاصي نو دا د تکبر والا جامه راغه دا چې جامه م جوړوا چې هغه ته صحیح ځان پسې راکاږي او صحیح چې کوم دی هغه تا غوستي وي یا داسې صادر دی ستانوم بادر دی او داسې صادر دی چې هغه تا نه ډېر زیات اوږد دی سی راکاږي او سی اوچتای نه یا داسې ډېر زیات باریک چای کې ستا جسم ښکاري قرآن پاک تا ته داسې جامه غوندئ چې ته هغې کې پټ پاتې شي هغې کې ته پټ پاتې شي او دارنګې د هغې ته دا څه وغیره دا هم حاصل وي بهرحال دا عرض ما تاسو ته کړی و چې بعض جامې انسان لپاره خطرناکې دي لکه کلاړیان وغیره اچي چې نیم لباس شته نیم لباس نشته یا لوی جنکۍ وي الکان به وي هغه ته نیم لباس اچي سر ته ګوري دا فوجي کټ دی
سړی بالکل جټ دی او سر چې کوم دی فوجي کټ دی نیم ویښته شته سر کې یو ګوټ غونې شته او نور سر چې کوم دی هغه یې ټول لر کړ دیغه نو دا دی اسلام نه خلاف کار دیغه اسلام نه خلاف کار چې کوم هغه خلک چې هغه تیاری کړي خو نن مسلمان چې کوم دی هغه شی اختیاري ښه او غیر ته بعض وخت کې ځان ته یعنی لکه څنګه چې هغه سپي ته یا دارنګې ساوري ته هغه شی اچولی ښه نو دارنګې خپل د غیر دوم ځان ته یو پانسي اچولی ښه ځان پانسي کوي لکه څنګه چې بیزه ده هغې ته ته یو ځای کې وتړه هغه ځان پانسي کوي تاویږي بس ځان په زور پانسي کوي چا په خپله نو ګیله مه کوه دې بله دارنګې بعض انسانان یا د سکول طلبه وي دا چې کوم دی دا ټی ده ښه دا ټی او غیر ته هغه شی چې کوم دی هغه یې ځان ته اچولی ځان په خپله پانسي کوي ښه نو لهذا دا شیزونه چې د شریعت نه خلاف دي هغه جامه نه بالکانه چي نه به جینکای چي خاص طور سره خپل لپاره هر سړی چې کوم دی کپړې جوړوي نو د دې وجې نه خیال ساتل پکار دي یا خپلې کپړې د شریعت مطابق دندې هغه جوړول پکار دي د شریعت نه بار وي نو هغه د لپاره څه شی دی هغه د لپاره عذاب دی او دارنګې د لپاره دنیاوي اخروي پای کې نقصان دی او دارنګې خساره ده داسې جامه چې هغه لنډه وي یا باریکه وي نو بعض موقع کې استعمالولی شي خو کلم کله دا نشي استعمالولی کلم کله دا نشي استعمالولی د دې خیال ساتل پکار دي هر مسلمان لپاره